اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت 2 برخه. په تیره برخه کې مو د لیکونو بیانونه کول چې رسول صلی الله علیه وسلم باچهانو ته کوم لیکونه لیږل، نو د کسرا د خط او د لیک بیان مو تر دې ځای رسولی وو. نو چې کسرا ته کله د رسول صلی الله علیه وسلم خط ښکاره شو، د ډېر په قهر او په غوسه سره وویل چې دا یو مریی دی، زما د باچهي و د رعیت څخه ما بیروي او زما تر نامه مخکې خپل نوم لیکلی دی. نو ډېر په قهر شو او د رسول صلی الله علیه وسلم خط یې ټوک ټوک کوي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم شارع هم ورته وکوله. اوس نو کسرا د دغه لیک په مقابل کې و بازان ته چې د کسرا د طرفه پر یمن باندې والي و، هغه ته حال ولېږئ. او دا قصه مو مخکې په سر کې د سیرت هم بیان کړې وه چې د پارس حکومت څنګه و یمن ته داخل شو او یمن یې د ځان دپاره مستعمر وګرځوئ. نو کسرا د خپل والی و طرف ته چې بازان نومېدی، هغه ته یو خط ورولېږئ او په خط کې لیکلي ول چې دغه څوک چې په حجاز کې پیدا شوی دی او د نبوت دعوا یې کړې ده، ستا د طرفه 2 قوي نفره ورولېږه چې ما ترې راولي. بازان هم د خپلو نفره څخه 2 نفره اختیار کړل او رسول صلی الله علیه وسلم ته د یو لیک سره ورولېږل چې په هغه لیک کې رسول صلی الله علیه وسلم امر کوي چې د دغه 2 نفرو سره ما ته راسه چې کسرا ته دې ورولېږم. دغه 2 نفره چې ږیرې خریلې وې او لوی لوی برېتونه یې ول مدینې منورې ته ورسېدل او رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل شاهنشاه، یعنی د باچهانو باچا کسرا بازان ته امر کړی دی چې تا ته یو څوک درولېږي او تا کسرا ته ورولي. نو بازان موږ تا ته راولېږو چې را سره ولاړ شي. نو اوس ته بازان ته ځان تسلیم کړه او هغه به بیا کسرا ته ولېږي. رسول صلی الله علیه وسلم تبسم وکړي او یې خندل. بیا وفرمایل تاسې اوس ولاړ شئ، استراحت او آرام وکړئ او سبا به بیا راسئ، ستاسې جواب به زه درکړم. د پارس د خلکو دا عقیده وه چې د کسرا په کورنۍ کې الهي نسب شته، نو خود کسرا ته به رب وایي او رب بلی. رسول صلی الله علیه وسلم د دغو 2 نفرو څخه پوښتنه وکړه چې تاسې ولې ږیرې خریئ او برېتونه مو لوی لوی برېتونه پرېږي؟ دوی وویل چې زموږ رب دغسې امر موږ ته کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې زما رب بیا ما ته امر کړی دی چې ږیرې به پرېږدو او برېتونه به کوچني کوو. تاسې پوه سواست چې د ږیرې پرېښول یوازې سنت نه، بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم امر هم دی او د الله جل جلاله امر هم دی چې خپل رسول او مسلمانانو ته یې کړی دی. خیر، سبا چې دغه 2 نفره د جواب د اورېدلو دپاره رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلل، رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې بازان ته ووایاست چې نن شپه د شپې 7 ساعته تېر شوي ول چې زما رب ستا رب کسرا در ووژئ او در مړې کړي. ابن سعد رحمه الله وایي چې دغه شپه د 3 شنبې شپه وه او د هجرت د 9 کال د جمادی اول 11 تاریخ و او په دغه شپه الله جل جلاله د کسرا زوی چې شرویه یا شیرویه نومېدی پر کسرا مسلط کړي او خپل پلار یې مړ کړ. هغه 2 نفر وویل چې ته څه پوه شوې چې دغه کسرا وژل شوی دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې ماته دا خبر د وحی په ذریعه راغلی دی. دوی وویل چې د پارس څخه تر دې ځایه پورې تقریبا په میاشت کې خبر رسیږي، نو تا ته دا خبر څنګه ورسېد؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا ماته د الله جل جلاله د طرفه په وحی په واسطه باندې راغلی دی. نو دی وویل چې ستا جواب دغه دی موږ ته؟ نو موږ باچا ته دا ووایو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هو زما جواب دغه دی او بازان ته دغه خبر وروړي او بیا ورته ووایه چې زما دین او سلطه او سیطره به تر هغه ځای پورې رسیږي چې د کسرا باچي تر کومه ځای پورې رسېدلې ده، او دا هم ورته ووایه که مسلمان شوې دغه چې ستا تر لاس کم لاندې ملک دی دا به تا ته در پرېږدم او پر دغه به دې باچا کړم. نفر هم بیرته یمن ته ولاړل او بازان ته دغه خبر ووایي. بازان په تعجب کې شو چې دا څنګه جواب دی، او تر دې وخته پورې یمن ته د پرویز د وژل کېدلو خبر نه ورسېدل. بازان وویل چې دغه خبر یې په کومه شپه درته ووایي. دوی هغه شپه وروښول. بازان وویل تر هغه به انتظار کوو چې موږ ته څه خبر رارسېږي. خو واقعا د هغه وخت څخه چې د کسرا لښکرو د قیصر په مقابل کې بده ماته خوړلې وه، هلته په پارس کې د
کسرا پر ضد باندې د خپل کورنۍ د طرفه سره یو لوی انقلاب شروع شوی و څو په دغه شپه چې د سهشنبه شپه او د هجرت د اوم کال د جمادی اول یو لسمه و د کسرا زوی شروي خپل پلار مړ کړ او بچی پر خپل نامه باندې اعلان کړ پس له لږ شپو و یمن ته د شروي له طرفه یو لیک را ورسېدی چې بازان ته د خپل پلار د وژلو سبب او تاریخ لیکلی او دا هم ورته لیکلی ول چې هغه څوک چې د هغه په اړه کې زما پلار لیک درلېږلی و هغه اوس کار ملره ترڅو چې زما امر درسیږي یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم موضوع تر امر ثانی پورې ماته لګ او دا هغه شپه و چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلی ول چې نن شپه دلته نو بازان وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بازان مسلمان شو او هغه فارسیان چې په یمن کې د بازان سره ورسره ول هغه مسلمانان شو په دغه ورځ بازان اعلان وکړي چې موږ د فارس په عوض او پر ځای باندې د مدینه منورې د حکم تابع یو نو یمن د مسلمانانو د امر تابع شو او دا هغه معلومات ول چې اسلام څنګه و یمن ته داخل شو د بحرین باچا منذر ابن ثابت د رسول صلی الله علیه وسلم خط او دا رقم رسول صلی الله علیه وسلم د علا ابن حضرمی رضی الله عنه فلاس باندې منذر ابن ثابت چې د بحرین امیر او باچاو یو لیک ورولېږي چې پاغلی کې د اسلام ته دعوت وای هغه وخت بحرین یوازې د اوسنۍ بحرین نه و بلکې موجوده بحرین او د احساء ټول منطقه کې داخله و دغه ټول منطقه ته بحرین ورکېدل او دغه مهم خط د رسول صلی الله علیه وسلم د تاریخ په کتابو کې موجود دی د دې لیک لفظ او عبارت هغه د کسرا د لیک سره یو شی دی څنګه چې منذر ابن ساوی د عاقل او اشار سره یو نو د علا ابن حضرمی رضی الله عنه څخه د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې ډېری پوښتنې وکړي او علا رضی الله عنه هم پوره جوابونه ورته وویل او د نجاشی په اسلامي هم خبر کړي د بازان رضی الله عنه په اسلامي هم خبر کړي او نوري هغه لوی قبیلې چې اسلام ته داخلي شوی وي لکه خزاعه او داسې نوري د هغه د اسلام خبره هم ورته وویل او دا ورته وایي چې اسلام اوس په ټوله جزیره العرب کې نشر شوی دی دلته نو د منذر ابن ساوی زړه ته اسلام داخل شو او د بحرین باچا هم مسلمان شو ورسته خپل قوم هم اسلام ته دعوت کوي چې جنو اسلام راوړي او جنو اسلام رد کوي بیا نو د بحرین باچا منذر رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته یو خط ولیکي په خط کې لیکلی ول چې اما بعد یا رسول الله ما ستالیک د بحرین اهل یا اوسودونکو ته ووي جنو اسلام خوښ کوي او کې داخل شول او جنو رد کړي څنګه چې زما په مځکه کې يهود او مجوس هم ستا د هغو په باره کې ستا امر راته بیان کړ چې هغه څه ورسره وکړو رسول صلی الله علیه وسلم بیا دا خط په جواب کې ورته ولېږي بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى منذر ابن ساوي سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد زه الله در په یادوم او هغه څوک چې نصيحت کوي په حقیقت کې هغه خپل ځان ته نصيحت کوي یعنی فائدہ ده تر رسیږي او هر هغه څوک چې زما د قاصد اطاعت کوي او د دوی د امر اطاعت کوي نو هغه داسې دی لکه زما اطاعت او متابعت کوي او کچا دوی ته نصيحت وکوي هغه ما ته نصيحت وکوي او زما قاصدانو ته په خیر یادولې زه تاسو ستاسو قوم شفاعت کوم مسلمانانو سره هغه څه کوه او مسلمانانو ته هغه څه ورپېږده چې دوی پر هغه اسلام راوړي دي که ګناهګارانو د ګناه څخه توبه وکړه توبه یې قبول کړه تر کومه وخت چې ته د اصلاح کارونه کوي موږ ته د خپل کار سره معذور کوو او هر هغه څوک چې پر يهودیت یا پر مجوسیت پاتې وي پر هغه جزیه کښېږي اوس نو د بحرین هغه کسان چې اسلام ته نسول داخل پر خپل يهودیت او مجوسیت باندې پاتې سول د بحرین باچا د رسول صلی الله علیه وسلم په امر باندې پر هغه باندې جزیه کښېښول چې په دې ډول سره بحرین او د هغه شاوخوا د اسلام د امر تابع شول دغه د حدیبیه د صلح په موده کې رسول صلی الله علیه وسلم شاوخوا ته پر لپسې لیکونه لیږل او خلک یو الله او د الله ودین ته دعوتول د یمن باچا حارث ابن عمر ته د رسول صلی الله علیه وسلم خط رسول صلی الله علیه وسلم د مهاجر ابن امیہ المخزومیه رضی الله تعالی عنه په لاس باندې د یمن باچا حارث الحمری ته یو لیک ولېږي چې دغه حارث د یمن د یو حصے باچا و ځکه یمن په هغه وخت کې پر دوه حصے ویشل شوی یو حصہ د پارسیانو په لاس کې و چې بازان رضی الله عنه امیر او باچاو او بیا مسلمان شو او یو حصہ د حارث تر امر لاندې و نو حارث ته د لیک پر رسیدلو سره ډیر قهر او غضب ورلی او د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت یې نه کوي خبر
د یمامې رئیس حوزه ابن علي ته د رسول صلی الله علیه وسلم خط. دا رقم رسول صلی الله علیه وسلم د سلیت ابن عمرو العمری رضی الله عنه په لاس باندې یو لیک و حوزه ابن علي ته ولېږي چې د یمامې مشر او باچاو. یمامه د جزیره العرب په مابین کې ده او دلته د بنو حنیفه قبیله اوسېدله چې دا قبیله په جزیره العرب کې هغه ډیره لو قبیله ده او د دې قبیله مشر او رئیس حوزه ابن علي ویل کېږي چې حوزه 100,000 جنگي نفر درلودل. رسول صلی الله علیه وسلم دغه حوزه ته لیک ورولېږي چې داسې یو تلیکي ول: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى حوزة ابن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافظ فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. سلیت چې دغه لیک حوزه ته وروړی، حوزه ته معلومه شول چې اسلام ورځ په ورځ غالبه کیږي، نشریږي او ډیریږي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د قاصد سلیت ابن عمرو د شهر کلی وکړي او د رسول صلی الله علیه وسلم د لیک په جواب کې بل لیک ولیکل چې هغه داسې لیکل: دا څونه ښه او ښایسته دین دی چې ته خلک وربولې او عربو هم زما مقام او درجه پیژندلې ده. نو ته ماته په دې امر او په دې کار کې د نبوت یو حصہ راکړه او زه به دې بیا متابعت وکړم. سلیت رضی الله عنه ته هم ښه لباس او هدیه ورکړي. سلیت رضی الله عنه ټول شیان رسول صلی الله علیه وسلم ته وروړل او د سفر په حال خبر کړ. رسول صلی الله علیه وسلم چې د حوزه لیک ووایي نو یې وفرمایل چې د مځکې یوه ټوټه که راسه وغواړي لا بیا نه کوه. دی او هغه څه چې د په لاس کې دی هغه دې نیست او نابود چې خراب شي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې د فتح سره علی جبرائیل علیه السلام خبر ورته راوړي چې حوزه مړ شو. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل مګر امامه هغه کې به یو کذاب درواغجن سړی پیدا شي چې د نبوت دعوا وکړي او تر ما ورسته به بیا وژل کیږي. یو د اصحاب کرامو سره ورته وویل: یا رسول الله څوک به وژني؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته او ستا ملګري. چې داسې هم وسول. په امامه کې مسیلمة الکذاب پیدا شو چې د نبوت دعوا وکوله او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې د مسلمانانو د طرفه ووژل شو. نو حوزه د امامه بچا د دنیا او د امیریت تمه پیدا شو. د اسلام قبلول د صدق او د ایمان په سبب نه ول بلکې تمه پکې پیدا شو. دل چې اسلام ورځ په ورځ کامیاب کیږي او په ټوله جزیره العرب کې نشریږي. نو دا امید پیدا شو چې رسول صلی الله علیه وسلم ورسته پر مسلمانانو خلیفہ یم، خو نتیجه هغه سوچ پر باندې مړ شو. د عمان بچا ته د رسول صلی الله علیه وسلم خط. دا رقم رسول صلی الله علیه وسلم د عمان بچا ته د عمرو بن العاص رضی الله عنه په لاس باندې یو لیک ولېږي. د عمان دوه بچاهان ول چې دواړه هم سره ورونه ول، یو جعفر نومېدی او بل عبد نومېدی چې دواړه د جولندي زامن ول او دواړه ورونه ول په شراکت د عمان بچي او ریاست کوي. هغه لیک چې د عمان بچهانو ته ولېږل شو هغه داسې لیکل شوی: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى جعفر وعبد ابني جلندي سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوكما بدعايه الاسلام اسلما تسلما فاني رسول الله الى الناس كافه لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فانكما ان اقررتما بالاسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل وخيل تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. يعني تاسي دواړه اسلام تزرع بولا مسلمانان سي سالم پاتې سي. زه ټول خلق ته رسول الله يم چې ژوندۍ انسانان د الله او عبادت ته راوبلم او د الله څخه وبېروم او په کافرانو به د عذاب قول حق او صادق سي. کته سي په اسلام سره اقرار وکړي تاسي به پر خپل باچی پریږدم او کوم د اسلام څخه انکار وکړي ستاسي باچی زایلیدونکې ده. آسان به ستاسي مځکې تر پښو لاندې کی او زما نبوت به ستاسي پر ملک باندې ښکارا او غالب شي. لکه څنګه چې د مخم درته وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه لیک د رسول لپاره عمرو بن العاص رضی الله عنه اختیار کړی و. اوس نو د مدینه منورې څخه تر عمان پورې ډیره زیاته لار ده، خاصتا چې په دالار کې هغه ربع خالی هم سته چې وچ دشتي. نو عمرو بن العاص رضی الله عنه مستقیما عمان ته نه ولاړی بلکې اول احساء ته ولاړی چې بحرین دی او بیا د هغه ځای څخه پر خلیج ورلی څو عمان ته بیا ورسېدی. نور قاصدانو چې د رسول صلی الله علیه وسلم لیک واخیستی مستقیما به هغه باچا ته ورل، مګر عمرو بن العاص رضی الله عنه چې ډیر هوښیار او ذکي سړی و داسې نه وکول بلکې څو ورځې په عمان کې پاتې سو او هلته څو شپې وکولې.
او باچهانو ته هم نور کړی د دغه دوه باچهانو د حالات او د خيو پښتنه کول د طبيعت او د اخلاق پښتنه کول او دا پښتنه کول چې د دې کم شي خوش دي او کم شي نه خوش دي د چیش سبيريږي په چیش خوشاله کیږي څو په پوره تفصیل سره د دې معلومات ځان ته حاصل کړي او بیا دا هم وسنجول چې په کومه طریقه باید چې دوی اسلام ته دعوت دي دا معلومات چې وکوي نو دا ور معلومه شو چې په دې دوه ورونو کې هغه کشر ورور چې دی هغه حلیم او نرم طبيعت والا دی ژر نه په قهر کیږي او هغه بل یو څه تیز دی نو دغه عمرو بن العاص رضی الله عنه د مدینه منورې څخه چې کله دی روان شو اوس دی خپل یو روایت راوړي هغه روایت کې به خپل بیان راته وکړي عمرو بن عاص رضی الله عنه وایي چې د مدینه منورې څخه زه ووتم څو عمان ته ورسېدم هلته می د عبد د ملاقات اراده وکوله چې دا هم د دوه بچهانو سره یو بچاو ځکه په دې دوه ورونو کې د عبد چې دا ډیر حلیم او د باسته طبيعت خاوند نو عبد تورلم او ورته ویل زتا او ستا ورور ته د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه قاصد یم عبد وویل چې زما ورور په عمر تر ما ډیر او په بچی کې تر ما د مخ دی زبدي هغه تورلم چې دغه ستاره وړي لیک وای او بیا راته وویل ته مش چشته دعوت هي ما ورته وویل چې زما دعوت هغه الله لري چې وحده لا شریک له دی بیل الله بل د هیڅ عبادت نه کوي او دا شاهدی به ادا کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی عبد وویل یا عم ته د خپل قوم د یو سردار زوی ستا پلار څه وکول هغه اسلام نه دی راوړی نو موږ متابعت وکړو ما وویل هغه مولا مړ شو او پر محمد صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړی او زما دا خوښ او چې کاشکې مسلمان سوی وي او د محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق یې کړی وي او زه هم تر ډیره وخت د پر دین باندې د پلار پر دین وم څو الله جل جلاله بیا اسلام ته هدایت کړ عاد وویل چې د کوم وخت د محمد صلی الله علیه وسلم متابعت اختیار کړی دي ما ول دغه نږدې وخت اوسه بیا وای عبد الله وویل چې څنګه او چیر مسلمان شو وای ما ورته وویل چې د نجاشي سره او د نجاشي د اسلام قصه مې هم ورته وکوله چې هغه مسلمان شو عبد وویل د هغه قوم څو سره وکول او د بچی څنګه وای ما ورته وویل چې هغه قبول کړي او د متابعت وکړي بیا عبد وویل چې رهبان او اساقفه چې د نجاشي په ملک باندې علما ول هغه د نجاشي متابعت وکړي وای ما ورته هو عبد وویل ولي عمل پر خپل خبرې د لږ فهم کاوه په سړی کې بل داسې بد او رسوا کوونکی خو نسته لکه درواغ ما ورته ویل چې زه درواغ نه درته وایم او زموږ په دین کې درواغ حلال او روا هم نه دي بیا نو عبد راته وویل چې زما په خیال چې هرقل د نجاشي په اسلام نه دی خبر شوی وای ما ورته ویل یا بلکې هرقل د نجاشي په اسلام باندې خبر شو عبد وویل ته څه او خبر شوی چې هرقل د نجاشي په اسلام خبر شو مول نجاشي او هرقل ته د کال څخه څه مال ورکوي خو کله چې نجاشي مسلمان شو او د محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړي نو یو ویل چې والله که هرقل د کال یو درهم را څخه وغواړي لا به نه کوي و هرقل ته دغه د نجاشي خبره ورسېدله او د هرقل ورور نیاق هرقل ته وویل ایا ته هغه ستامرې چې په خوا ستامرې او چې وس پرېږدې او د کال مصرف په خوا درکوي اوس یې نه درکې او بیا لستاد دین بل دین اختیار کړی هرقل ورته وویل ولدا یو سړی دی او د ځان د پاره یو دین خوښ کړي نو زه څه پوک پروا نه لري دا دونه غټ مشکل کار نه بیا هرقل په خپل وول په والله که زه پر خپل بچی نه بیرېدلې ما به هم داسې کړی وای لکه د نجاشي سی وکړ عبد ویل چې پام دی کوه ته څه وای په خپل خبرو پام کوه ما ورته ویل چې په والله رښتیا درته وایم عبد وویل شدار ته وای چې محمد صلی الله علیه وسلم خلق په چیش سره امر کوي او د چیش څخه یې منع کوي وای ما ورته ویل د الله په اطاعت او په بندګۍ امر کوي او داغه د معصیت او د نافرمانی څخه یې منع کوي په نیکی او په صله رحمی سره امر کوي د ظلم او د تجاوز زنا او د شرابو د بوتانو او د صلیب د عبادت څخه یې منع کوي عبد وویل دغه د دعوت څونه شه دعوت دی او کزما ورور زما سره موافق شو نو موږ دواړه به د تورسو او ایمان به پر راوړو او تصدیق به وکړو مګر زما ورور پر خپل بچی بیریږي وای دای نه چې بچی می د لاس وول دوی ما ورته وویل
کدی ورور اسلام راوړي رسول صلی الله علیه وسلم په خپل بچی باندې پریږدي د اغنیاو څخه به زکات او صدقه اخی او په فقیرانو به ویشي عبد وویل دا خو ډیر شکار دی مګر صدقه چیش دی وای ما ورته وویل چې د اسلام په دین کې زکات په هر مال کې معلومه حساب مقرره ده چې هغه به په کال کې زکات ورکړي څو هغه حصې مې ورته بیانولې چې څو د اوښانو زکات ته راورسېده عبد وویل یا عمر ایا زموږ څخه هغه حیوانات هم اخیستل کېږي چې دشتي ونې خوري او اوبه څښي ما وویل هو ده وویل والله زه فکر نه کوم چې زموږ قوم دې د دغه کار اطاعت وکړي عمر رضی وای زه څو ورځې دلته ورته پاتې شوم او عبد زما ټولې خبرې خپل ورور ته ورسولې څو د ورور جعفر یو ورځ زه وغوښتلم او زه هم ورلم په دروازه کې دروازوانانو او چوکیدارانو تر اوږو ونیولم ویل چیرې ځې جعفر ورته وویل چې پرېږدئ هغه هم پرېښول زه د ده مجلس ته ورغلم غواړم چې کښېنم خو حاضر باشان چې دلته ولاړ ول هغو ناستې ته نه پرېښول ما جعفر ته وکتل ده وویل او خپل حاجت یې وویل ما هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مهر سوی لیک ورکړ جعفر یې مهر خلاص کړ او لیک یې تر اخره پورې ووایي لیک خپل ورور عبد ته ورکړ هغه هم لیک ووایي مګر ما ولیدل چې ورور یې تر ده نرم او پوست دی نو جعفر پوښتنه راڅه وکوله چې قریشو څه وکول وایي ما ورته وویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم متابعت یې وکړ بعضې داسې ول چې په خوښه باندې د رسول صلی الله علیه وسلم په دین کې داخل شول او د چا چې نه و خوښ هغه د تورې په زور باندې د رسول صلی الله علیه وسلم تابع شول ده وویل د محمد صلی الله علیه وسلم سره نور څوک ملګري دي ما وویل چې هغه خلک چې اسلام یې خوښ شو او تر نورو ادیانو ښه وبلئ او اسلام یې په خپلو عقلو سره وپېژندئ سره د هدایت د الله نو هغه د رسول صلی الله علیه وسلم تابع شول او بیا مې ورته وویل چې ماته په دغه منطقه کې بې له تا څخه بل څوک نه دی معلوم چې پر خپل دین دې پاتې وي او که ته نن ورځ مسلمان نه سې او د محمد صلی الله علیه وسلم متابعت نه وکړې ستا مځکه به د مسلمانانو د اسانو تر پښو لاندې سي او ستا کښتونه به ټول نیست او نابود شي نو مسلمان سه چې سالم پاتې سي او رسول صلی الله علیه وسلم به هم پر خپل قوم باندې امیر پرېږدي ستا منطقه به د انسانانو او د اسانو څخه په امن وي یعنې لښکر به نه درته راځي وایي جعفر وویل چې نن ورځ مهلت راکړه او سبا بیا راسه نو وای د څخه ولاړو او بیا د ورور عبد ته ورغلم عبد راته وویل یا عمر زه ګمان کوم چې ورور به مسلمان سي که پر باچهي ونه بیرېدی خیر دغه ورځ تېره شوه او سبا جعفر ته ورغلم خو دروازوانانو اجازه نه راکوله چې ورسم بیرته د ورور عبد ته ورغلم او ورته ومې ویل چې زه ستا ورور ته نه ورپرېښولم نو عبد و جعفر ته وروستلم او جعفر راته وویل ما په هغه شي کې فکر وکوي چې تا ورته دعوت کړم ستا د دعوت معنا خدا سو چې تر ټولو عربو زه ضعیف یم او کمی دغه سړی ته یعنی مقصد رسول صلی الله علیه وسلم کمی دغه سړی ته ټول هغه شان ورکو چې زه مالک یم نو د اسان دلته نه راځي مګر هو دا دې هم درته معلوم وي ک د لشکر دلته رالی او زموږ سره جنگ او مقابله سو نو داسې جنگ به سره وکړو چې داسې جنگ به هیڅ وخت چانه لیدل وای ما ورته وویل چې ما خپل وظیفه پای ته ورسوله او زه سبا د دې ځای سزم ما خالد رسول صلی الله علیه وسلم خبر درته راورسوله کله چې ازما د تلور یقین سو نو هغه ورور چې عبد مدی هغه د سره ګوښه سو او ورته ویل چې موږ باید د هغو کسانو سره نسو چې د محمد صلی الله علیه وسلم مقابله یې کړې ده او هر چاته چې قاصد ورلېږلی دي هغوی یې دعوت قبول کړی دي کله چې سهار سو نو ماته نفر راولېږئ او دواړو ورونو اسلام قبول کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم تصدیق یې وکړي ماته یې هلته د اسلام د احکام د عملي کولو دپاره اختیار راکړي او د هغه چا په مقابل کې چې زما مخالفت پرې کوئ دوی زما ښه کومک کوئ د دې قصې څخه دا معلومیږي چې دغه لیک د نورو بادشاهانو تر رسالو ډېر وروسته لیږل سوی دی او شاید د دغه لیک لیږل د مکې مکرمې تر فتحې وروسته وي اوس نو د دغه رسالو په لیږلو سره رسول صلی الله علیه وسلم خپل دعوت د مځکې و ډېرو بادشاهانو ته ورسوي چې چا ایمان راوړي او چا انکار وکوي په هر حال د کافرانو فکر په دې موضوع باندې مشغول سو او د رسول صلی الله علیه وسلم د نامه او د دین سره آشنا او خبره سول دا د رسول صلی الله علیه وسلم د رسالو او د لیکونو په اړه کې معلومات ول چې د هغو په نتیجه کې دا معلومه سو چې د جزیره العرب په شاوخوا کې چې بادشاهان ول هغه اکثره و اسلام ته داخل سول اوس به د جنو سریو چې په دې موده کې لږ رسوي دي دا هغو بیان بدرته وسی
په دغه موده کې د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه د شاوخوا وزینو سرکش قبیلو ته سریه یا ټولي هم لیږل کېدلې چې د هغو د جبلې څخه دغه د هجرت د اتم کال د ربیع اول په میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم د شجاع ابن وهب رضی الله عنه په مشري باندې حوازل ته څه نفر ولېږل چې هغه ته جزا ورکړي نو هغه ته جزا هم ورکول او غنیمتونه هم ځین راوړل او دغه رقم رسول صلی الله علیه وسلم یو لس نفریزه ټولي د غالب رضی الله عنه په مشري باندې خدای ته ولېږل چې د بني ملوح قبیله ته جزا ورکړي او غالب رضی الله عنه هم د دې څخه ډیر غنیمتونه راوړل حال دا چې دغه قبیله ډیره لو او قوي قبیله و د مسلمانانو څخه وتښتیدل او مسلمانانو یې حیوانات په غنیمت راوستل سره د دې چې د مسلمانانو شمیر فقط لس نفر وو خو دغه کامیابی سبب دا و چې دغه د بنو ملوح د قبیله مشر حارث ابن مالک خپل منظم لشکر د یو بل ځای د حمله لپاره او د چورولو لپاره لیږلی و په دغه وخت کې چې د لشکر د حمله لپاره بل ځای ته تللی ول غالب رضی الله عنه حمله پر وکوله او غنیمتونه یې رهي کړل کله چې د مسلمانانو د کشنی ډله د بنو ملوح څخه راووتل او په دې وخت کې د هغو لشکر راورسېدل او قوم حال ورته ووایي چې مسلمانانو حمله را باندې وکوله زموږ مالونه او حیوانات یې ټول بوتل هغه لشکر چې لوی لشکر وعوف مسلمانان پسې رهي شو اوس نو د بنو ملوح پوره لشکر په لسو نفر مسلمانانو پسې غالب رضی الله عنه وایي چې د دوی لشکر دونه رانږدې شو چې موږ یې وینو هغه پوره او کامل لشکر دی او موږ څو نفر نو دا مو یقین شو چې اوس مونیسی او مرکیمو موږ په دغه فکر کې وو او غالب رضی الله عنه وایي چې والله اسمان صاف او هیڅ وریځ نه وکی پکې چې په یو وار پر اسمان وریځ پیدا شو څو باران شروع شو لشکر را پسې ده او قریب ده چې ومنیسی خو باران دونه شدید شو چې سیلونه وبهیدل په دشتو کې چې سیل راسي لکه یو ډیر لو واله یارو چې بهیږي او څوک بیا نشي تر اوښتلی نو غالب رضی الله عنه وایي دغه لوی سیل چې کله وبهیدی نو زموږ مسلمانانو او د بنو ملوح د کفارو په مابین کې دا سیل را روان شو کفار اوس نشي کولای چې تر دغه سیل راتیر شي او موږ ونیسي نو موږ الله جل جلاله د دې سیل په واسطه د کفارو د شر څخه خلاص کړو بیا نو د موته تر جنگ د مخه اخیرنۍ ټولي چې رسول صلی الله علیه وسلم ولېږله هغه د عمرو بن العاص د عمرو بن الكعب رضی الله عنه ټولي و دغه ټولي د هجرت د اتم کال د ربیع الاول په میاشت کې ولېږل شو رسول صلی الله علیه وسلم څوارلس نفره ذات الاطلاع ته د دعوت او د تبلیغ لپاره ولېږل ذات الاطلاع د وادي القرى و شمال ته واقع دي چې شام ته ډیر نږدې دي دغه ټولي د جنگ او د حمله لپاره نه و بلکې د دعوت او د اسلام د تبلیغ لپاره و د دوی سره د جنگ لپاره اسلحه هم نه ورسره دغه ډله 600 کیلومتره لري د دین د دعوت لپاره ولاړه کله چې شام ته نږدې ورسېدل هلته د غساسینه قبیله په خبره سوه او حمله پر وکوله بیل یو نفر نور ټول شهیدان کړل هغه یو نفر هم ډیر زخمی شو خو بیا په ورسته کې رسول صلی الله علیه وسلم ترالی او حال ورته وای اوس نو د غسان د طرفه پر مسلمانانو څو واری تیری او تجاوز وشو دا دریم واری دی چې د دوی د طرفه پر مسلمانانو تجاوز کیږي دلته نو رسول صلی الله علیه وسلم اراده وکوله چې د غسان او قبیله ته جزا ورکړي او دغه مقصد لپاره مسلمانان راټول کړ مګر د غسان قبیله تر اندازې زیاته لو قبیله ده او په عین حال کې د روم سره عهد او اتفاق هم درلودي چې د ضرورت په وخت کې بروم د دوی مرسته کوي او دا رقم به دوی د ضرورت په وخت کې د روم څخه دفاع کوي نو د غسان د قبیله سره جنگ اسانه کار نه دی رسول صلی الله علیه وسلم د غساسینو پر ضد باندې د جهاد اعلان وکړ او یې فرمایي هر مسلمان چې دغه جنگ ته وتلی شي نو باید ووځي رسول صلی الله علیه وسلم ته ټول 3000 نفر راټول شول چې تر دغه وخت پورې د مسلمانانو هغه لوی لشکر دغه دی چې سره یو ځای کېږي دا اول وار دی چې د مسلمانانو د لشکر شمیر 3000 نفر ته رسیږي مقصد دا چې د غسان د قبیله د جنگ لپاره 3000 نفر مسلمانان سره یو ځای شول اوس به د موتې د جنگ تفصیلی بیان درته وسی محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین